د اذان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. مولوي مهدي چې له اره هزاره ده د بامیان ولایت د استخباراتو عمومي رئیس و. نوموړی له څه مودې چې له خپلې وظیفې څخه لرې شو خپل ځایي وطن بلخاب ته ولاړ. هلته یې د اسلامي امارت په وړاندې د بغاوت جنډه اوچته کړه. نوموړي ته د اسلامي امارت له خوا ګڼ شمېر وفتونه او پلاوي ولېږل شول تر څو مشکل د خبرو له لارې حل شي. خو دا چې هغه ته د یو پروژه ورکړل شوې تر څو په اسلامي امارت کې یو درز راپورته کړي، نو هغه همیشه د جنګ لاره غوره کړه. د افغان ځواکونو د قاطع عملیاتو په نتیجه کې نوموړي خپل ځواکونه له لاسه ورکړه او په تېښته بریالی شو. نن د دفاع وزارت خبر ورکړی ده چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي یې وژلی ده. ملي دفاع وزارت په ټویټر خپاره کړي بیان کې ویلي چې مولوي مهدي په بلخاب کې تر ماتې وروسته غرونو ته تښتېدلی او تازه یې غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته واوړي. په بیان کې د راغلو معلومات له مخې د اسلامي امارت د کشف استخباراتو سرحدي ځواکونو نوموړی څارلی او د ایران پولې سره یې نږدې وژلی ده. په دې اړه نور اضافي معلومات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي څه ډول غوښتل چې ایران ته واوړي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي یو عکس څرګندېږي چې په دغه عکس کې خپله ږیره خریلې او ځان یې داسې جوړ کړی ده چې ونه پیژندل سي. د ملي دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی دی د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ لپاره د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي ووژل سو. د اسلامي امارت ځواکونو د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي له منځه یوړه. د سرپل ولایت په بلخاب کې د اسلامي امارت په خلاف مهدي نوموي له بغاوت وروسته له څو تنو ملګرو سره غرونو ته تښتېدلی او غوښتل یې چې ایران ته تېښته وکړي. د کشف او استخباراتو سرحدي ځواکونو لخوا د هرات او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې په نښه او د خپلو اعمالو په سزا ورسېده. مولوي مهدي څه موده وړاندې د بامیانو د استخباراتو له ریاست څخه ګوښه شو. هغه وخت یې دلیل نه و څرګند چې ولې یې د استخباراتو له ریاست څخه لرې کړ. خو وروسته یې د بغاوت څخه معلومه شوه چې د نوموړي تر شا نور اهداف موجود وو او غوښتل یې چې د پردې تر شا پلانونه سنډ کړي.